صدیقی صاحب هم دغه فرمایش دی ګران خبر کې شپه مې سره د زما په چرسو ګزاره د زما په چرسو موږ یې نه کوو یارې چې مورې خوا په بنده وي چې مورې خوا تر لاسو یې پښې نازکې نن به څومره مزل وکړې نن به څومره دغه د ملک واجد خان دغه فرمایش دی ملک واجد خان ترین دی په یاري کې اله بهترین دی په یاري کې ملک عبدالواجد خان اله دې تلوي تل رشادان اله دې تلوي د ملک بشر زړګی په باهګانو اله د ژوندی په باهګانو دا ملک بشر خان ستا یو صفتونه اله به یې وایم صفتونه ملک سیف الله چې راسې مای پلونه او په د زیبا سې مای پلونه ملک سیف الله مزړه دی په یاري وي او تر ډېرو ښه دی په یاري وي ملک عظمت خان ترین دی د یارانو اله سره مل دی د یارانو ملک عظمت خان ترینه مشفتا تا لرو یقینا مشفتا ملک واجد خان ترین دی د اریار وي او په د یقین دی د اریار وي ملک واجد خان می یار دی یو ښکلاوي او د پښین بازار دی یو ښکلاوي هغه د صدیقي صاحب فرمایش دی صدیقي پر پښین مایل دی صدیقي صاحب اله عزت مند دی صدیقي وي ټوله په ودانه صدیقي صاحب اله قدردانه صدیقي صاحب صدیقي واسې ژوندی ته رښتیا وي او د کار سړی ته رښتیا وي صدیقي پر پښین مین دی صدیقي صاحب اله عزت مند دی صدیقي صاحب چې دوه مین جلا کوي خوله دې ترخه غمازه مینه دې سپېره سه غمازه چې دوه مین جلا کوي خوله دې ترخه غمازه مینه دې سپېره سه غمازه مینه دې سپېره سه غمازه
باچا ترین چگران دی نصر جنوی و ترین یزان دی نصر جنوی فیضولا ترین کوی دی نصر جنوی و ترین یاری دی نصر جنوی فیضولا و باچا خان دی نصر جنوی و ترین یاران دی نصر جنوی